الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفای راشدینو د سیرت 28مه برخه. په تیره برخه کې مو د معرکة الجسر بیان کوي چې دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې لوی جنگ د فارسیانو سره د مسلمانانو راغلی و. د هغه جنگ بیان مو تر دې ځایه رسولی و چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د لشکر عمومي قمندان و، هغه د یو جنگي فیل په واسطه باندې شهید شو. اوس صحابه کرام فکر کوي که خلک خبر سي چې قمندان وژل سوی دی نو په لشکر کې به بې نظمي پیښیږي. مګر د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د اکا زوی چې هغه هم د بني ثقیف د قبیلې څخه و، هغه ژر د اردمخه سو او د مسلمانانو بیرغ یې پورته کوي. د ده پر شاوخوا باندې د بنو ثقیف د قبیلې نور خلک هم راوګرځېدل او د ده او د بیرغ ساتنه کوي چې ده ته کفار تکلیف ونه رسوي. دغه خلک د ابو عبید وحال ته متوجه سول چې هغه ووژل سو، نو یې دستي د ابو عبید رضی الله تعالی عنه جسد واخیستی او تر هغه پله یې واړوئ چې په لشکر کې بې نظمي نسي پیښه. خو فارسیان بیا ودغه خلا ته چې د بیرغ په شاوخوا کې پیښه سوه ده ته متوجه سول. وی لیدل چې د بیرغ د ساتنې دپاره د بیرغ پر شاوخوا باندې څوک نسته، نو یې د بیرغ پر اخیستونکو باندې حمله شروع کړه او هغه هم شهید کوي. د بنو ثقیف دریم نفر هغه وردمخه سو، بیرغ یې پورته کوي، هغه هم شهید کوي. څلورم نفر بیرغ پورته کوي، هغه هم شهید کوي. دا د بنو ثقیف د قبیلې همت او شجاعت و چې په دغه جنګ کې یې ښکاره کوي. حتی د بنو ثقیف د قبیلې 7 نفره پهلوانان یو په بل پسې په دغه جنګ کې شهیدان سول او د مسلمانانو بیرغ به د هر واري سره پر مځکه ولیدی. مثنى ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه چې په دغه جنګ کې قمندان نه بلکې د یو فرد په حیث باندې خپله وظیفه یې ادا کوله، هغه وردمخه سو، بیرغ یې پورته کوي او امر یې وکوئ چې پر شا ولاړ سئ او بیرته تر پله در واوړئ. په دغه وخت کې عبدالله ثقفي چې د ابو عبیده د اقرباو څخه او احساسات یې راپارېدلي ول په ځان نه پوهېدی. د مسلمانانو جنګ یې یوازې د بني ثقیف د قبیلې جنګ بلی. ده ولیدل چې د ثقیف پهلوانان څنګه قربانۍ ورکوي او څنګه وژل کیږي، خو بالمقابل ویني چې په نور مسلمانانو کې تزلزل پیدا سو او شاته ځي. نو وبېرېدی چې لښکر که پر شا ولاړ سي نو شاید چې وتښتېږي. نو یې څه وکول، دغه عبدالله ثقفي په خپل فکر او بې له اجازې یو ډېر لوی خطرناکه کار یې وکوئ او ډېر د خطره ډک تصرف یې وکوئ. هغه دا چې پل ته ورغلی او هغه پل یې پرې کړئ. مسلمانان غواړي چې شاته ولاړ سي، خو ناڅاپه مثنى رضی الله تعالی عنه ولیدی چې پل پرې سوی دی. ول دا کار چا وکړي؟ خلکو ورته وویل چې عبدالله وکړ. په وروسته کې بیا پس له جنګه مثنى رضی الله عنه دغه عبدالله ته ډېر سخت وهل ورکړل او ورته ویې ویل چې ولې دې دغه کار وکړي؟ عبدالله وویل وبېرېدم چې لښکر ونه تښتېږي. مثنى رضی الله تعالی عنه ورته وویل ول په خپل فکر او بې د اجازې د قمندانانو څنګه چې پر دغسې خطرناکه کار اقدام کوې؟ په هر صورت الله جل جلاله دا مقدره کړې وه چې دغسې به پیښیږي. اوس چې مسلمانان د مثنى ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په امر پر شا ولاړل، هلته یې ولیدل چې پل پرې سوی دی او واقعا هم مسلمانان د ولې او د فارسیانو په منځ کې محاصره سول. یوې خواته دریاب او لو واله ده، بلې خواته د فارسیانو لوی لښکر دی او په مسلمانانو کې دلته قتل او وژنه شروع سوه. دلته نو د مسلمانانو فداکارۍ او قربانۍ، شهامت او پهلوانۍ ښکاره سوې. مثنى رضی الله تعالی عنه امر وکوئ چې پل بیرته وتړئ، خو د داسې پله جوړول او تړل چې لښکر پر تیریږي دا اسانه کار نه دی. د پله جوړول وخت نیسي او وخت یې هم ونیوئ. هلته د مسلمانانو په لښکر کې بې ثباتي او بې نظمي پیښه ده او دلته پل نسته،
خلک په واله کې ولیږي او ځانونه ور اچي او د پارسیانو لښکر وار په وار پر مخ را روان دی، قتل او وژنه کوي. په دغه لوی جنګ کې چې معرکة الجسر ورته ویل کېدل د مسلمانانو څخه 4000 نفره شهیدان شول. حال دا چې د ټول لښکر شمیر یا عدد 6000 نفره و، یعنی 2000 نفره پاته سو. د لښکر 2 ثلثه یا ووژل سول یا په اوبو کې غرق سول. دا ټوله تاوانونه د دغه احساساتي ځوان د رای او د نظر په سبب پیښ سول چې د پر خپل سر باندې یو کار وکوي. نو په هر ځای او په هر وخت کې احساسات ښه نه دي. ځینې وختونه احساسات، خاصتا هغه احساسات چې په چوکاټ او په قانون کې نه وي، او هغه احساسات چې بې له مشورې او بې له اجازې څخه وي، په نتیجه کې ډېر لوی تاوانونه په وجود راوړي، لکه د جسر په جنګ او په معرکه کې چې پیښ سول. په دغه وخت کې هغه پاتې مسلمانانو وکولی سوای چې پل وتړي او هغه پاتې لښکر تر پله کرار واوښتی او د مرګ خلاص شو. په دغه جنګ کې مثنی رضی الله عنه هم زخمی سو او په دغه زخمی حال کې نور هم بیا هم جنګ کوي. سلیم ابن قیس رضی الله تعالی عنه چې د اصحاب کرامو او د لښکر د قمندانانو څخه هغه هم زخمی سو، او دی هغه څوک دی چې لښکر یې پر دغه پله تیروي. مګر مثنی رضی الله عنه هغه اخري نفر و چې تر پله واوښتی. تر هغو یې جنګ او دفاع کوله چې د مسلمانانو څخه یو نفر هم نسو پاته. کله چې ټول مسلمانان تر پله واوښتل، بیا نو دی هم ور واوښتی او هلته یې د مسلمانانو د طرفه پل د دې دپاره پرېږی چې پارسیان پسې ور وانه وړي او پارسیان پر پرې سوي پله باندې نسي ور اوښتلی. اوس بیا کفار د دې دپاره نفر او سامان برابروي چې تر ولي ور واوړي او هلته د مسلمانانو د طرفه هغه پرې سوی پل بیرته وتړي او په مسلمانانو پسې ور واوړي. هلته بیا مثنی رضی الله عنه په دعا باندې شروع وکوله. الله جل جلاله ته یې دعاوې کولې. دلته کفار دغې لوی ولي او لوی دریاب ته ور ولوېدل، غواړي چې په اوبازي سره د مسلمانانو طرف ته ورسي او پل وتړي، او که دا کار وکوئ هغه پاته مسلمانان ټول وژل کیږي. نو مثنی رضی الله عنه دعا کوي او بار بیا دعا کوي چې ای الله، مسلمانان دغه لږ مسلمانان دي، په دغه لږ ډله کې د مسلمانانو عامه وژنه مه پیښوئ، د عامې وژنې او د عام قتل څخه اخلاص کړي. سبحان الله. په دغه وخت کې د پارسیانو د پایتخت څخه خبر راورسېدی چې د پارس د حکومت په مابینځ کې بیرته ډیر شدید اختلاف پیدا سوی دی او د پیروزان په نامه باندې یو سړی راپورته سوی دی چې رستم ته انقلاب جوړ کړی دی. پارسیان پر 2 حصو ویشل سوي دي، نیمه د پیروزان پر طرف ولاړ دي او نیمه د رستم پر طرف ولاړ دي. دغه خبر هغه وخت راورسېدی چې دلته د مسلمانانو او د پارسیانو جنگ پای ته رسېدلی و. نو د پارسیانو قمندان خپل لښکر امر کوي چې بیرته د پارس د پایتخت پر طرف درځي چې هلته په دغه خطرناک حالت کې د رستم پر طرف ودرېږو. نو که اوس دغه واقعه نه وای پیښه سوې، د مسلمانانو لښکر ټول وژل کېدی. خو د دغه خبر پر رسېدلو سره د پارسیانو لښکر ولاړی او الله جل جلاله هغه پاته 2000 مسلمانان ځینې خلاص کړ، لکه داسې د مثنی رضی الله تعالی عنه دعا هم وه. اوس د مسلمانانو دغه پاته لښکر وایي موږ په دغه خپل شکست سره شرمیږو، بیرته نسو د ځایه څه وتلی او د خلکو سره به څنګه مخامخ کیږو، موږ ولې او څنګه شکست وخوړی. واقعا هم دا اول شکست و چې مسلمانانو ته ورپېښ سو. په ټوله اسلامي فتوحاتو کې اول لښکر دی چې ماتیږي. دا خبر و امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی چې د ابو عبید رضی الله تعالی عنه پاته لښکر شرمیږي. د خپل شکست د خبر تر نشرېدلو وروسته د خلکو سره نسي مخامخ کېدلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نفر ولېږي چې په خلکو کې دې دغه غږ وکړل سي، جار ووهئ، اعلان وکوئ او بیا ووایاست چې هر مسلمان زما څخه دی او د دغه لښکر خلکو خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. او بیا عمر رضی الله عنه وویل الله دې پر ابو عبید رضی الله تعالی عنه باندې ورحمیږي،
کې ما ته حاجت درلودی زه د هغه کومکي وم یعنی ولې تر پله ور اوښتی او ولې زما په طرف کې استوګنه نه اختیاروله زما په طرف کې به پاتېدی ځکه هر وخت چې زما څخه کومک غوښتی وای ما ور استولی سوی معرکة الجسر په داسې ډول چې پر مسلمانانو ډیره لو ضربه وه پای ته ورسېدی تر اوسه پورې ټول جنګونه پرلپسې فتوحات ول که ستاسې په یاد کېږي اول خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هغه چې پر مخ رهي و او هیڅ قوت یې مخته نه سوی درېدلی او بیا د مثنی رضی الله تعالی عنه فتوحات ول او بیا په شروع او ابتدا کې په خپله د ابو عبید رضی الله تعالی عنه کامیابی وي او بیا په آخر کې دغه ضربه پر مسلمانانو وارده سوه چې په منطقه کې د مسلمانانو قدرت او درجه ورورېږدوله د مسلمانانو جنگي قدرت یې متزلزل ښکاره کوي اوس به د دویم لویو جنګو څخه د دویم جنګ بیان درته وشي چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې پیښ شوی دی او خاصتا هم د پارسیانو سره چې و دې لوی جنګ ته معرکة البویب ویل کیږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په عراق کې د دغه اسلامي لشکر شکست ولیدی نو دا ور معلومه سوه چې جنګ خطرناکه مرحلې ته رسېدلی دی او زموږ د قواو شمیر باید په عراق کې زیات کړل سي نو یمن ته حال ولېږئ او د جزیرة العرب شاوخوا منطقو ته خلک ولېږل ول راواستوئ راولېږئ هر څوک چې ستاسې سره ملګري وي ستاسې سره در سره وي او د جنګ کولو قدرت لري هغه راولېږئ کومک وکوئ هلئ د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه د غوښتنې سره سم په اول لشکر چې تیار سو هغه مدینې منورې ته رالی دا اول لشکر هم د یمن څخه و چې د دې لشکر مشر جلیل القدر صحابي جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله عنه دستي دغه لشکر په عراق کې مثنی رضی الله تعالی عنه ته ورولېږئ بیا هم نورې لشکرې د جزیرة العرب د شاوخوا څخه ورته راتلې او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ټولې لشکرې مثنی رضی الله عنه ته عراق ته لیږلې په دغه وخت کې چې اسلامي لشکرې سره یوځای کیږي او تنظیمیږي هلته په پارس کې هغه دوه مخالف مشران چې رستم او پیروزان ول هغه اتفاق ته سره ورسېدل سبحان الله لکه الله جل جلاله چې د پارسیانو په اختلاف مسلمانانو ته وخت ورکوي چې پس له معرکة الجسر بیرته سره یوځای او منظم سي دلته د مسلمانانو لشکرې سره یوځای سوې هلته د پارسیانو اختلاف پای ته ورسېدی په پارس کې پیروزان او رستم په دواړو د مسلمانانو د جنگ دپاره یو مشترک لشکر جوړ کړي او مهران الپارسیه د دغه خپل پارسي لشکر قمندان وټاکئ د دویم وارې دپاره د مثنی ابن الحارثه لشکر د مهران د لشکر سره د نهر فرات په منطقه کې مخامخ شو چې دغه منطقه بیا هم هغه د فرات واله ده چې د دوی دوه په مابین کې ده چې دا مخکې جنگ هم دلته وشو دا وار بیا پارسیانو حال راولېږئ ول یا تاسې تر ولې راواوړئ یا به موږ در واوړو مثنی رضی الله عنه چې د ابو عبید رضی الله تعالی عنه د سهو او خطا څخه یې تعلیم اخیستی و ول یا تاسې راواوړئ پارسیان تر ولې ور واوښتل او دلته مثنی رضی الله عنه په دغه وخت کې خپل لشکر درو حصو ته وویشئ پر دوو طرفو باندې ام لشکر و چې یوه طرف ته میمنه او بل ته میسره ویل کېدل او په مابین کې چې کوم لشکر و هغه ته قلب ویل کېدی پارسیانو هم خپل لشکر پر دغه ډول باندې درو حصو ته وویشئ بیا نو جنگ شروع سو د مسلمانانو د لشکر دوه طرفه یعنی میمنه او میسره د پارسیانو د لشکر د دوو طرفو سره مخامخ او مقابل ول او قلب پر قلب مقابل و د مسلمانانو د لشکر د قلب یعنی د مرکز قمندان په خپله مثنی رضی الله تعالی عنه او د پارسیانو د لشکر د قلب قمندان په خپله مهران الپارسي و مثنی رضی الله عنه خپل لشکر امر کوي چې په یوه وارې شدیده او یوځایي هجوم د کفارو پر لشکر باندې وروړي او خاصتا د لشکر پر قلب باندې ډیر زور وکوي کوم په دغه اوله حمله باندې شکست ورکوي نو دا د پارسیانو دپاره خاتمه او انتها ده مسلمانانو هم په یو وارې د پارسیانو د لشکر پر قلب باندې شدیده حمله وکول
حتی د مسلمانانو د لشکر هغه دوه طرفه چې میمنه او میسره دي هغه هم دغه قلب ته متوجه دي، غواړي چې د پارسیانو د لشکر قلب ته ماتې ورکړي. د کفارو لشکر هم د مهران په مشري باندې په شدیده حمله باندې شروع وکوي. جنگ شروع دی او لحظه په لحظه باندې د جنگ ژرنده نور هم څرخي او زیاته ګرمیږي او وخت په وخت باندې جنگ داسې خطرناک درجې ته رسیږي چې د جنگ اعلی مقیاس ته ځان رسوي. هر لشکر او هر فرد د ځان په دفاع باندې مشغوله دی. په دغه وخت کې مثنی رضی الله تعالی عنه امر وکوي چې یوازې دا نه چې ستاسې حمله به پر قلب وي، بلکې په قلب کې هغه ځای ته متوجه سئ چې هلته مهران موجود دی. خاصه حمله به خپله پر مهران باندې کوي چې د کفارو د لشکر لوی مشر دی. اوس د جنگ په میدان کې د مسلمانانو د ټول لشکر ټول زور او قوت و یوه ځای ته متوجه سو. ټول مسلمانان و یوې نقطې ته متوجه دي. نو دغه اسلامي خاصې حملې نتیجه ورکړه او د دغه منطقې کفار سره وپاشل سول. د دغه منطقې په کفارو کې ماته او شکست شروع سو. اسلامي جنګیالیو پس له ډیره شدیده هجومه او پس له ډیرو کوششو وکولای سوای چې مهران ته ورورسیږي او ویې وژني. کله چې د پارسیانو قمندان مهران ووژل سو، پارسیانو په تیښته شروع وکوله. د پارسیانو د قمندانانو څخه یو نفر د خپلې ډلې سره د پله طرف ته وروځغستل او نارې کې تر پله در واوړئ، تر پله در واوړئ. کفار هم په اوښتلو باندې شروع وکوله تر پله اوړي. مسلمانانو د کفارو تیښتې ته خپل نظرونه راواړول، ورته متوجه سول او سره ویې ویل چې دغه مو وخت دی، که موږ پله ته ځان ورسوئ او پل مو پر بند کئ نو پر پارسیانو به د تیښتې لار وتړل سي او دغه پارسي لشکر به ټول ووژل سي. د تاریخ په کتابو کې دغه جنگ ته معرکة البویب ویل کیږي. نو د بویب په جنگ کې بیا د مسلمانانو توجه یوه ځای ته سوه چې هغه پل و او جنگ د پله سره شروع سو. مثنی رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې پله ته ځان ورسوي او هغه د پله ساتونکي یې ووژل. پل د مثنی رضی الله تعالی عنه تر تسلط لاندې سو او د پارسیانو د تیښتې ساتونکي چې کوم دلته موجود ول چې دوی ته یې د پله لار برابروله هغه یې ووژل. پل د مثنی رضی الله عنه تر تسلط لاندې راغلی. اوس پر پارسیانو باندې لار بنده سوه. پارسیان د تیښتې په حالت کې پوه سول چې مسلمانانو د پله لار نیولې ده، نو یې د ولې پر غاړه باندې و شمال او و جنوب ته مخ ونیوئ او مسلمانان په پسې دي وژني یې. پارسیان په ډلو ډلو رهي دي څو دغه مات سوی لشکر د بین النهرین منطقې ته ورسېدی، خو مسلمانان هم په پسې دي، نه یې پسې پرېږدي. مسلمانان په لارې کې روان دي، ډېر ښارونه په دې لارې کې وار په وار فتح کوي او مخته ځي. د فرات شرقي او غربي منطقې ټولې تر خپل تسلط لاندې راوستې. د پارسیانو تسلط پر بین النهرین باندې پخوا هم لږ او ضعیفه و چې بین النهرین منطقه دغه د دوو ولو مابینځي منطقه ده چې دغه دوې غټې ولې یوه د فرات په نامه وه، یوه د دجلې په نامه باندې وه چې دا په نامه باندې خو د والې یادېدلې، خو اصلي کې دا لوی لوی دریابونه ول. مسلمانان بیا هم په کفارو پسې روان دي، تعقیبوي څو تر اهواز منطقې پورې ورسېدل او ډېرې زیاتې منطقې په لږ وخت کې ونیولې. دغه ټول فتوحات د معرکة الجسر په سبب ول. پس له معرکة الجسر چې اول جنگ پیښ سو هغه دغه معرکة البویب و او په دغه معرکة البویب کې مسلمانانو د معرکة الجسر بدله او انتقام واخیستی. د پارس حکومت وارخطا سو او شدید خطر یې حس کوي، ځکه د مسلمانانو هغه مات سوی لشکر چې مخکې په معرکة الجسر کې کفارو ماتې ورکړې وه، اوس یې و کفارو ته داسې لوی شکست ورکوي. دوی یې ډېر وارخطا کړل. اوس مسلمانان کرار کرار د پارسیانو د پایتخت و ښارو ته ورنږدې کیږي. پارسیانو چې د مسلمانانو د طرفه دغه خطر حس کوي، نو یې وویل چې موږ باید د دغه خطر په مقابل کې خامخا یو څه وکړو، یو صحیح چاره وسنجوو.
په دغه وختو کې د کسرا د زامنو څخه یو نفر ښکاره سو چې د مخه پټ و، خو اوس یې ولیدل چې وطن پر آرامه سو او داخلي اختلافات یې ساړه سول، نو یې ځان ښکاره کوي چې د دغه نفر نوم یزدجرد و. اوس چې یزدجرد ښکاره سو، پارسیان ټول پر راټول سول او د ده د راتګ په سبب یې لوی لوی جشنونه او میلې جوړې کړې او په پارس کې خوشحالي جوړه سوه او د پارس د باچا د کورنۍ د یو خصوصي غړی را پیدا سو. یزدجرد هم د پارس د حکومت اداره په خپل لاس کې ونیوله او هغه پاشل سوي پارسیان یې پس له هغه لوی تفرقې او اختلافاتو چې په پارس کې پیښ شول سره یو او متحد یې کړل او دستي رستم او پیروزان تر خپلې مشري او قیادت لاندې راوستل. څو لښکر یې د اسلامي لښکرو د خطر په مقابل کې سره یو ځای کې، اول لښکر یې د دقله او دویم لښکر یې د حیره و منطقو ته ولېږئ، دریم لښکر یې اهواز منطقې ته ولېږئ، نور یې هم شاوخوا لښکرې ولېږلې چې د مسلمانانو دغه لوی خطر په کلي ډول د منځه یوسي. دغه دقله، حیره او اهواز هغه درې لوی لوی ښارونه دي چې د فرات په منطقه کې د مسلمانانو په لاس کې موجود ول او د مسلمانانو هغه لوی لوی او مهمې خزې هم دغه ښارونه ول چې دا درې ښاره دي و دو ښارو ته یې هم غټ لښکرونه ولېږل. مصنع رضی الله عنه چې د پارسیانو دغه خطرناکه استعدادات ولیدل، ډېر ژر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږئ. حضرت عمر رضی الله عنه هم پوه سو چې د پارسیانو حکومت بیرته قائم او متحد سو، د پارس لښکر سره یو ځای سو او متفق سو او اوس هغه خپلې قوي او واقعي قواوې منطقې ته رالېږي. حضرت عمر رضی الله عنه ته دا هم ور معلومه سوه چې خطر وار په وار لوی کیږي، ځکه یوازې د پارسیانو نه بلکې په ټوله دنیا کې د هر ملت دپاره لوی او خطرناک مشکل بې اتفاقي ده. که هر ملت سره یو ځای او سره متفق سي، قوت یې زیاتیږي او پر دشمن غالبه کیږي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه خپله لویه او عظیمه خبره وکوله چې ویې ویل په والله د عجمو باچهان به د عربو په باچهانو ووهم چې په هغه وخت کې د عجمو باچهان ټول کافران ول، نو یې ټوله جزیرة العرب ته حال ولېږئ او نفر یې ولېږل. والله نه به شریف، نه به خطیب، نه به شاعر، نه به داسې څوک پاته کیږي چې د هغه سره د جنګ کولو طاقت او قوت وي، ټول به ماته راځي. دغه خلک چې عمر رضی الله عنه حال پکې لېږلی و، دا ټول عمر رضی الله عنه ته سره راټولېدل او حضرت عمر رضی الله عنه دا امر هم کړی و چې څوک چې و عراق ته نږدې است، مصنع ابن الحارثه رضی الله عنه ته نږدې است، هغه مدینې شریفې ته مه راځئ بلکې سیده ځئ عراق ته، هلته د مصنع رضی الله عنه سره یو ځای کېږي. اوس نو د خلکو راتګ او یو ځای کېدل شروع شول. حضرت عمر رضی الله عنه پس له دغه اعلانه د نورو ډېرو خلکو د راټولېدلو دپاره یوه بله لار هم وسنجوله، هغه دا چې په دې وخت کې د حج موسم را نږدې و. نو حضرت عمر رضی الله عنه په خپله د حج کولو اراده وکوله او حج ته روان شو او خلکو ته وویل چې حج ته پسې راځئ او د حج تر ادا کولو وروسته به عراق ته پسې ځو. له هره ځای څخه خلک ورته راټول شول. په اول او شروع کې خلک د مدینې منورې څخه لېږل او ډېر یې وهم لېږل، خو بیا وروسته د مکې مکرمې څخه لېږل شروع شو. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه ته خبر رالی چې مصنع رضی الله تعالی عنه ته داسې ناجوړي پیښه ده چې د هغه زخم په سبب باندې سخت ناجوړه دی چې د مرګ په بستر باندې پروت دی او زخم یې هم ستاسې باید کېږي چې په معرکة الجسر کې سخت زخمي سو. دلته نو حضرت عمر رضی الله عنه د دغه لښکرو د قیادت او د قمنداني دپاره د اصحاب کرامو سره مشورې کولې. په اول کې دا رایه وه چې د دغه راتلونکي جنګ د قمندانۍ او د اداره کولو دپاره په خپله حضرت عمر رضی الله عنه به ولاړ شي، ځکه دغه جنګ به د مسلمانانو او د پارسیانو نهایي جنګ وي او واقعا هم په خپله حرکت وکوئ. مګر په دغه راټول سوو لښکرو کې حکما، خطبا او پوهان موجود ول، پر هغو سربیره اصحاب کرام هم ډېر موجود ول.
نو د قبیلې مشرانو او اصحاب کرامو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته سره راټول شول او ورته ویې ویل یا امیر المؤمنین دغه جنګ ته په خپله مه وځه ځکه که ته ووژل سوې مسلمانان ټول سره ضایع کیږي اختلافات پکې جوړیږي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو څخه داسې یو نفر ولیږه چې فارس او قوي او پهلوان وي مګر په خپله ته باید هیڅکله نه ووځې ځکه که ته ووژل سوې د مسلمانانو کار پای ته رسیږي. د دغې شورا د ډیر فشار په سبب باندې حضرت عمر رضی الله عنه تر هغه خپل قصد تیر سو. که د دغې شورا مناوالی نه وای او د دوی ټینګار نه وای حضرت عمر رضی الله عنه اراده کړې وه چې دغه جنګ ته په خپله وتی. نو حضرت عمر رضی الله عنه په خلکو کې خطبه وویله او په خطبه کې وفرمایل ای خلکو ما نیت کړی و چې د دغه لښکره سره زه په خپله ووځم مګر ستاسې څخه د فکر خاوندان رالل او زه یې د دغه وتلو څخه منع کم. نو اوس زه ستاسې سره مشوره کوم چې په تاسې کې به دغه لوی قیادت او قمنداني څوک وکوي چې د دغه لوی لښکر او د فیصله کوونکي جنګ چې د مسلمانانو او د پارسیانو په منځ کې کیږي قیادت او قمنداني وکوي. د هره طرفه څخه پیشنهادونه او نظریات وړاندې کېدل تر څو د صحابه کرامو څخه یو نفر نارې کړل ول پیدا مې کوي خلکو ورته څوک دی ول زمری دی ول څوک دی ول هغه چې په خپل ځای کې بیده دی هغه زمری ول څوک دی نوم یې یاد که ول سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه خو تاسې د سیرت په برخو کې به د احد په غذا کې د ده قربانۍ او د ده مړانه او شجاعت او لوی غیرت به مو لیدلی وي چې څومره انداز کې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه دفاع کوله. سعد رضی الله عنه هغه څوک دی چې د احد په ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم څخه داسې دفاع کوله چې هر هغه شی به یې پر کفارو ورغورځوی هغه به په کفارو کې لګېدی او یو کافر به په مړ کېدی او رسول صلی الله علیه وسلم د ده شاته ناست و او ده ته به ویل چې وله یا سعد فداک ابي و امي زما مور و پلار دې تر تا قربان وي. هغه څوک دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وده ته وایي چې زما مور و پلار دې تر تا قربان وي. او سعد رضی الله تعالی عنه د هغه لسو کسانو څخه دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه په جنت سره زیری ورکول سوی دی. اوس نو سعد رضی الله عنه چیرې دی چې په دغه وخت کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د حضرت عمر رضی الله عنه په امر باندې په یمن کې د زکات په جمع کولو باندې مشغوله دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ته حال ولېږي ول راسه. سعد هم د یمن سره رالی او حضرت عمر رضی الله عنه د دغه لښکر قیادت او قمنداني ور وسپارله او هغه کسان چې تر اوسه سره جمع سوي ول او یو ځای سوي ول هغه هم د سعد رضی الله تعالی عنه سره ولېږل. محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرة الخلفاء به په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.